تیاری کړو. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الى ربنا لمنقلبون. د یوټیوب نامیان دی الله راولي شدایو شروع کوي سفر مو آغاز کوي د ډنمارک څخه و برلین ته او د خیر سره روان یو ونه پره په دا موټر کې تخته سوي او ان شاء الله پر لارې به هم تاسو ته لار در شو یو سره به د خیر سره که ژوند وو هغه ځای هم در شو یو او بیرته به راځو. نو دا د ډنمارک دوبی دي شټینګ بارانونه سي لنده دي درلی ټکټر راچولې دلته نوګر د سره تخته سوي ونه پاره په موټر کې او زه هم دا یم او اخته یم په ویډیو کې درته دغې کوم. اجازه ده په دوبي کې روان یو برلین ته او که د خو د جولای میاشت په جولای په ډنمارک کې د تېرو 30 کالو راهیسې زما نه په یادېږي چې په جولای کې دې یا باران و او یا دې داسې یخ موسم یا هوا به ګرد عمر ګرمه وه دا 25 درجې خو کم از کم ورشه لمر به و. سږ کال دا رقم ده اوس مو کوټونه اغوستې په جولای کې به یخ دی او هم بارانونه نو لکه د دنیا هر څه چې سره ګډ وډ دي هوا لا هم ګډه ده د دې او په ساوت ایشیا کې فول ګرمي ده هلته سور اور دی اوس سږ کال ګرمي نشته بس بارانونه دي دا ټوله دوبی داسې تېر سو. نو هغه دی چې و برلین ته تښتو. دقیقې باران 15 دقیقې سمه وه 15 دقیقې واوره په دا دوبي کې دا دی اوس راورسېدلو اول پل ته 2 پلونه دغه کوو پاسوو د کوپنهاګن څخه در جرمني در مابین نو قرار به روان سو. دا سیستم دی دلته چې آنلاین په انټرنیټ کې د موټر نمبر پلیټ ور وایې بیا دوی ستا پیسې اتومات کشي دلته هېڅ د درېدلو د دغه تشویش نشته هغسې مخ پر مخ ور روان شه دغسې ګوره او که دې هغه نه یې کړی بیا هلته په کارډ باندې هم پیسې ورکولی شي او کیش د هر چا خوښ دی خو چې وخت یې نه غواړې کار کې نو دغسې پر ورځې اجازه ده که بیرېږه مه قرار پر ورځه ودره اوس پر ورځه په ودي والی جو ډر گیا سو ډر گیا وہ مر گیا. دا نو اساده دې خواته کومه خوا ده دې خواته لوړ دی ناروې او سویډن دی و دې خواته ناروې او سویډن دی دا او با خواته چې ناروې سویډن فنلند دا ځایونه چې مسکو به یو خواته پسې او دا بلې خواته چې دی دا بلې خواته نو داسې امریکا او جرمني او دغه ځایونه دي اټلانټیک اوشین دی یوه
ساده و دغه واخه गाड़ी पत्रियान चीजें उदा पर दागट लहम दा गाड़ी जी बियाजी वखंदल आहे सदका जेप्सी केली वेगे स्टार स्पीड त गोरा सद स्पीड त गोरा पज دا دی را ورسېدلو اول سټاپ دلته به ښه نامي دغه کوو چای څښو د خیر سره د خیر سره انشاءالله راوبوځو کرار وربسو دوی ته چې څنګه دی یخ دی چې دی دا دی وټل دی دستي دا چې د پله سره واوړې یو ښه ښایسته غټ وټل دی د هغه وټل سره ښه ښایسته اوبه دي نو دغه دلته به یې در ښکاره کړو ښه ښایسته پاک समंदर दी आनो चाय बदले नोशी जान को دا شای مون پر تړلې دي سامان دلته پکښې کېچو نو دلته یو ښه شنی تشناب یې ورته جوړ کړی دی در ښکاره به کو د دې تشناب څنګه دی داسې دروازه داسې کې پاک ځای دی هنداره نه لري نور سم ځای دی نو په دوبي کې چې دی په دوبي کې ډنمارک ډیر ښایسته ځای دی ډیر خوندور ځای دی په دوبي کې په ژمي او په مني او په پسرلي کې نه دی سم ځای یو وخت په هغه هوټل کې غوښتي وم کار ته ډیر ښایسته هوټل دی هغه هم هغه سپین پر دغه پله راواوښتلو Registar او شنا پیاله ور واچو چې لري یاره ډوډیانې دي سی دي به چای ور واچو څنګه دی که مشهد تیر دی خوب دی وکړي لږ څه دې وکړم شنا پیاله به در سیاره نشي نور نو بس یو کوچنی سټاپ مو وکړي خرماوي دي څنګه سفر و اجازه ده خوندور سفر و لږ باد دی خو یخ نشته موټر کې تللی و یخ
Fatima Jackson was the guy that was seeking that shit. That's cool, dude. عجب شلمر نو اجا صدقه عجب شلمر و نو دا بس د دې ځای دوبی وي عجب خوند به پکې واه 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 دې سکار او دلته خلک چې تخته ناست دي فی سبیل الله په لار کې چې وځې ساده لږ دغه به کوې جهد که نه tilbage. En er afgået. 3 er Ålam. بیرته لمر سو دا دی اوس راورسېدلو دا دوم پله ته بل پل چې دی شنی پل دی دا پخوانی پل چې و هغه تقریبا یو 50 ډالره غواړي چې در تېرېږي د یوې خوا او دا چې دی دا نو کوچنی پل دی دا نو بس هغه د چا پر چا 0 روپۍ غواړي 0 روپۍ که نه اجازه ده که 0 روپۍ به غواړي ځان څنګه سفر دی در اوسه اجازه صدقه په ډنمارک کې نو دغه کوچنۍ کوچنۍ لارې دي هغه نو اوس غټه هایوې ده د ډنمارک او جرمني مګر داسې کوچنۍ دوه لاینې دي کشنک ملک دی که نه اجازه ده small people دي small country ډېر کرار سلو روان یو داسې یو 15 کیلومتره تقریبا په دې چې بارډر دی په بارډر کې نو خلک ډېر ولاړ دي زه چې وایم د جرمني خوا کې چیکینګ شروع دی That's gut. Wegistan. Du stoppst mich und ich spreche Deutsch, then it gets better and better. You have to stop me every time. Du bist welcome. Du just feel you like home. No stress. Ja, du sprichst besser Deutsch als manche andere. Ach so, danke schön. Ich war auch sehr gut zu Grammatik in meiner Klasse. Ja. Ja. Grammatik ist in Deutsch sehr schwer. Aber wir sind
aus Afghanistan und unsere Grammatik ist als Deutsche und nicht als Dänische. Ja. Ja. Und Dänisch fließend, ja, ne? Welche Sprache spricht man in Afghanistan? Pashto. Genauso, kannst du das genauso sprechen? Genauso gut? Es ist als deutsche Sprache. Vielleicht zum Beispiel du sagst 35. Ja. Und unsere Sprache in Pashto du auch sagst 25 Okay. und so. The setup, the grammar is the same almost. Yeah, the technical thing. Ja. Ja, aber du sprichst auch sehr gut Deutsch. Vom Stau ist okay, aber nicht hier von den... No problem, I understand, I travel all the Und world. auch im Papierkorb löschen, ja? Haben Sie im Papierkorb? Also dass das Ach komplett so, weg, das du komplett weg kennst ist. Technologie. Ja, Alaikum Wir assalam. wollen ja auf Nummer sicher Ja, gehen, nicht so, gegen Sie, aber es ist nicht so wichtig, kein Stress. Ich habe... Super, vielen Dank. Dankeschön. Und dann bräuchte ich einmal von allen Personen die Pässe oder Ausweis. Kein Stress. Und Ihren Führerschein und die Papiere für das Fahrzeug. Ja, kein Stress. Ich habe... جبسي مسلمانة دالا جب لس قال بعد يقول Hello, Bilal. رام شيخي ندر باندې کوي مسلمان شه دا دې را تیر سولو اخو نو سټنډرډ دی چې مسلمان دی را تحقیقي نو چې ورکه وشان دي سامي که مشکل نه دی 15 دقیقې وخت در ستیریږي نور نو دا ان شاء الله ورته روان یو چې پر کومه خوا ورسو او یو څه ډوډۍ پسې وخورو د خیر سره علیکم السلام سټیج ته راخسته دي Ich bin korrekt geworden wegen Belser. لار چې د بنده ده کېدلی سي یو ټکر مکار سوي نو دا د رسته دوې لارې دي دا د رستې خوا خلک ګرد د رستې خوا ته موټر ډېر تخته کوي د چپې خوا د اضافه چپې خوا ته په دا مابینځ کې یوه موټر ته لار پرېښې ده نو دا په دې چې بیا هلته خلک ملک چې دي که دا دغه والا کومک والا موټر راسي امبولانس راسي چې هغه ژر ځان ور ورسي او دا لار خالي کړي نمی خوند کوي نو داسې ټریډیشنل کیس دی ښځو چې باران ودرېدی نو باران چې ودرېدی بیا دغسې یو شی مو راوړي دي ورته بسم الله کوئ د خیر نو بسم الله بیرته مو دا د ډوډۍ مو چې وخوړله را روان سولو او داسې لمونځ هم داسې وبولو چې وسو او نور خلاص کړی مو دی دا لمر دی ژر باید خوند پر واخلو بیرته اوس باران کېږي د خیره څنګه سوه چې ساده در دا اوسه پورې څه شي داسې تعجب کې واچولې تا چول دونه دغه به نه یي کومه اوله پلار د دا هم لسمه پلار د هر وخت زه راځو د جرمني زموږ همسایه ملک دی بلکې نیبر و ګاونډی دی ښه الډي مو پیدا کړې الډي په کوپنهاګن کې بند شو Nein, kannst du mir über Kürcode nach meiner Seite? ښه دا دی زه یې شاته کړی یم دی یې چلی موټر برابر 115 کیلومتره و برلین ته پاته دي نو ولاړلو سودا مو وکړه څوک اسکریم خوري څوک چای څښي څوک کولا او زه دا یم پلیو ته ناست یم په سفر کې پلی ښه خوند کوي نو پلی به قرار ورته نوش جان کوو په یو ساعت و دوه کې به ور ورسېږو اجتماع به هم در ښکاره کوو Gut schön.
دا یو برلین ته راننوتلو داخل سولو یو 10 دقیقې پاته دي د خیر سره چې ودا ځای ته ورسېږو نو بس ډېر الحمدلله په ښه آرامي سره رالو ښه ساعت مو تېر سو نو دلته دا ځای چې دی ښه ډېر مسلمانان دي هرې خوا ته چې ګوره دونر دی کباب دی سردار آغا دی دا دی بابا Langs solltest du bei? Ja, jeg tror Spanien har vundet. Jeg sagde det til dig. Og Wanda sagde 2-1. Jeg sagde 2-1 til Spanien. Han sagde 2-1. دانګ جوانګ دغه ته دې وروستی داین دغسې ځای به ورته راځي عجب ځای دغسې عجب ځای ته سم دم د چینایانو دغه ته رالو مرکز ته دغه ځای دی دا د مافیم راغلي دلته دغه ایربیګ بوم Oh, Afghanistan. Ja, jeg Kom, ved Adi. det. Men de der stammer او دا اجتماع وین اجتماع زنده مخامخ ये कहा जाता है हजरत इंसान धोखे की जिंदगी से निकल धोखे के घर से निकल और ये जहाँ तेरा तेरी मंजिल है और जहाँ जहाँ तेरा सफर है उसके लिए तोशा इकट्ठा कर ले Deshalb wird dem Islam, den Menschen immer gesagt, komm raus aus dem Gefängnis. Und dort vorbereiten für das Haus, was für Ewigkeit ist. तेरी हर लम्हा हर साथ हर घंटा हर दिन लाखों करोड़ों अरबों साल की जिंदगी बनाना है या बिगाड़ना है क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी है तो बहुत लेकिन हर लम्हा